बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कौम په نامه د هغې پاک ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ ټولو زده کوونکو سلام مې واخلئ. زمونږ یو کتونکی دی او هغه کمنټس کړی دی. هغه په دې کمنټس کې وایي چې په how much او how many کې څه فرق دی. نن ما وغوښتل چې په how much او په how many باندې ډېر خلک نه پوهېږي. په دې باندې یو څو منټه ویډیو یعنې د یو څو منټو کلاس تیار کړم چې څوک هم په دې نه پوهېږي او په دې کې کنفیوژن وي چې how much او how many به مونږه څنګه استعمالوو. how much او how many ما وغوښتل چې په یو څو منټه کې یعنې د دې 4-5 منټه ویډیو په ذریعه باندې څوک هم چې نه پوهېږي چې ټول پوه شي او دا یو څو منټه ویډیو په how much او په how many باندې تیار کړم. how much هغه لفظ دی دا موږ د هغه څیز دپاره استعمالوو کوم څیز چې نشي شمارلی، یعنې د انکاونټیبل څیز دپاره موږ how much استعمالوو. کله چې موږ د how much استعمال کوو نو هغه څیز به انکاونټیبل وي. او how many دا موږ استعمالوو د کاونټیبل څیز دپاره، یعنې د کوم څیز چې شمار کیږي، کوم څیز چې شمارلی شي د هغې دپاره موږ how many استعمالوو. خو د دغې تاسو ته زه یو څو مثالونه درکوم د how much او د how many. اولنی به موږ د how much شروع وکړو. اولنی به تاسو ته په how much باندې یو څو مثالونه درکړم چې د how much استعمال څنګه دی. نو تاسو به پوه شئ، ویډیو ګورئ، سټاپ کوئ به نه، تنګېږئ به نه، دا ویډیو به تر اخره ګورئ نو هله به پوهېږئ په how much او په how many باندې. اولنۍ خبره موږ کوو په how much باندې، یعنې څنګه چې ما تاسو ته وویل چې how much هغه لفظ دی چې د دې شمار نه کېږي. دا به موږ د څه دپاره وایو؟ love مینه، شمار یې نه وي. hate نفرت دا هم نشي شمارلی. air هوا دا هم نشي شمارلی. sugar چینی دا هم نشي شمارلی. یعنې داسې نور څیزونه واټر، اوبه شولې وغیره وغیره د کومو څیزونو چې شمار نه کېږي د هغې دپاره موږ استعمالوو how much. ګورئ په دې اولني مثال کې I love you very much، یعنې مینه خو د شمار نه وي، د مینې خو څه شمار نه وي، نو موږ ځکه وایو چې very much، یعنې دلته کې موږ د much استعمال کوو. I love you very much یعنې زه تا سره ډېره مینه کوم. او بل تاسو ګورئ که نه how much water یعنې څومره اوبه، د اوبو هم شمار نه وي. how much water څومره اوبه. how much sugar څومره چینی. how much petrol یعنې څومره پېټرول، د دې هم څه شمار نه وي. how much petrol څومره پېټرول. how much gold څومره سونا سره. how much gold څومره سونا. داسې راشئ د how many استعمال ته. لکه څنګه چې مې درته وویل چې how many به موږ هله استعمالوو کله چې یو څیز د شمار وي،
یعنی کوم څیز چې شمارلی شي. مثال کې طور پر سټوډنټس په کلاس کې د شمار وي. چیرز کرسۍ هم د شمار وي. وینډوز کړکۍ هم د شمار وي. رومز کمرې دا هم د شمار وي. همدا یو څو مثالونه تاسو په جملو کې وګورئ. زه تاسو ته وایم چې How many pens do you have? یعنی تا سره څومره پینونه دي، پنسلې دي. How many pens do you have? تا سره څومره پنسلې دي. She has many friends. د هغې ډېر ملګري دي. She has many friends. د هغې ډېر ملګري دي. داسې یو بل مثال. How many children in your class? یعنی ستاسو په کلاس کې څومره ماشومان دي. How many children in your class? ستاسو په کلاس کې څومره ماشومان دي. How many books? څومره کتابونه. کتابونه هم په شمار. How many books? څومره کتابونه. How many years? څو کلونه یعنی څومره کلونه. How many years? څومره کلونه. یعنی دا یو څو مثالونه چې تاسو له ما درکړل د how much او د how many. دا بیا هم وایم درته چې how much هغه لفظ دی، دا په هغه ځای کې استعمالوو. دا به موږ هله استعمالوو کله چې د یو څیز شمار نه کېږي. لکه څنګه چې درته ما وویل love, had, your, sugar, water وغیره وغیره. په دغه کې به موږ د how much استعمال کوو. او how many کوم څیز چې شمارلی شي. څنګه چې مې درته وویلي سټوډنټس، چیرز، رومز، وینډوز داسې وغیره وغیره نور څیزونه هم د دغې دپاره موږ استعمالوو how much او how many. زما پوره امید دی چې دا به ستاسو په ذهن کې څه ناڅه راغلي وي چې how much او how many به موږ څنګه استعمالوو او موږ له یې چېرته استعمال پکار دی. او که بیا هم څوک پوه نه وي نو بیا هم تپوس کولی شي. بیا به راځم ستاسو لپاره او بیا به تیارومه په دې باندې بله ویډیو او بله ویډیو. او چې څومره تاسو غواړئ تر څو چې پوه نه یاستئ تر د هغې به زه هم له تاسو سره یم. هېڅ چېرته نه ځمه. خو اوس ماله راکړئ اجازت چېرته چې هم یې ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د دوی الله